افغانستان کې سرتاسري امنیت او په چارو کې روڼتیا راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي افغانستان کې سرتاسري امنیت او په چارو کې روڼتیا راغلی. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا له مرستیال محمد زید خاطر او د هغه له مل پلاوي سره کتلي. دغه وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر محمد زید خاطر او مل پلاوي ته د کانونو د اقتصادي ودې او پراختیا په چارو کې د روڼتیا او په ځانګړي ډول د هیواد د سرتاسري امنیت په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مرستیال ویلي چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره په افغانستان کې سرتاسري امنیت په چارو کې روڼتیا راغلی. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو او همکاریو قدرداني کړې او په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی.